حکومت غواړو موږ سوله غواړو د قانون تطبیق په ټولو یو شان غواړو. په لغمان کې د زورواکو او غاشبینو پر وړاندې د ولسمشر د قاطع دریځ په ملاتړ لاریون وشو. نن په لغمان ولایت کې د یو شمېر ځوانانو، مدني فعالانو او ښاریانو لخوا د زورواکو او د غاشبینو پر وړاندې د ملي یووالي حکومت په ځانګړې توګه د هیواد د ولسمشر محمد اشرف غني د قاطع دریځ په ملاتړ پراخ لاریون وشو. درنو حاضرینو، زموږ د مظاهرې هدف صرف د مرکزي حکومت ملاتړ د وروستیو کړنو چې د غاصبینو، قاتلینو، خاینینو، مفسدونو په باره کې ترسره کړی د هغوی څخه ملاتړ او د هغوی تشویق او تقدیر دی. لاریون کوونکو په خپلو شعارونو کې د هیواد په ټولو وګړو د اساسي قانون د یو شان تطبیق، د موازي حکومتونو د نه منلو او په افغانستان کې د یوې سالمې او واحدې ادارې د ملاتړ نارې بدرګه کولې. موږ یو واحد حکومت غواړو، موږ سوله غواړو، د قانون تطبیق په ټولو یو شان غواړو، د حکومت وروستیو کړنو ملاتړ کوو. د لغمان ځوانان راټول شوي دي تر څو د خپل حکومت وروستیو کړنو چې د غاصبینو، قاتلینو پر وړاندې اعلان کړی دی او هغوی زندان ته اچولي دي، موږ یې ملاتړ کوو، تشویق کوو او تقدیروو تر څو خپل دغه پروسې ته ادامه ورکړي او دغه خلک په زندانونو کې پاتې شي، نه د خلکو په سر باندې. انشاءالله دې نه وروسته د لغمان او د افغانستان ټول ځوانان مشران په دې پوهېدلي دي چې زموږ د هېواد بربادۍ تر شا د چا لاس و، هغه همدغه لنډغرانو لاس و. موږ نور لنډغران نه غواړو، موږ نور لنډغران نه غواړو. که هغه زموږ خپل ورور، کلیوال، همژبې هم وي، موږ یې نور نه غواړو. که زموږ سکه ورور هم وي مګر هغه قاتل، غاصب، خاین وي، هغه موږ نه غواړو، هغه محکمه کول غواړو. مرکزي حکومت دې خپل کار ته دوام ورکړي، دغسې خلک چې په هر ځای کې وي هغه دې د محکمې میخ ته راکش کړي. دوی په خپل پریکړه لیک کې د هیواد په ولسمشر غږ وکړ چې د اساسي قانون د تطبیق او حاکمیت او دغه راز د زورواکو او غاشبینو پر وړاندې لا نور کوټلي ګامونه هم واخلي.